د کاینات یا هستی مرګ. پوهیږم نه یاست حیران شوي، ځکه موږ په دې باور لرو هر هغه څه چې په دې دنیا کې منځته راغلي دي یوه ورځ باید له منځه ولاړ شي. د کایناتو په دې عظمت کې چې تاسو هر څه وینئ دا ټول یوه ورځ هست کیږي او یوه ورځ داسې هم راځي چې له منځه ځي، خو په دې کې ځینې عمرونه لکه د انسانانو په څیر ډیر لنډ، خو د ډیرو موجوداتو عمرونه بیا تر میلیاردونو کلونو پورې دوام لري، لکه لمر او ستوري. البته تر ستورو ورهاخوا داسې موجود هم شته دی چې تر ستورو یې هم عمر ډیر زیات دی، لکه توره کنده. توري کندې ته چې په انګلیسي کې ورته بلاک هول وایي، یو داسې آسماني جسم یا سیمه ده چې د جاذبې ځواک یې دومره قوي دی چې هیڅ شی حتی رڼا هم ترې نشي راوتلی. دا معمولا د یو ستر ستوري تر سقوط وروسته جوړیږي. کله چې ستوری مړ شي نو همدا جسم یې جذبوي او همدا توره کنده داسې جوړښت لري چې هیڅ معلومات یا ماده بیرته د باندې نه راپرېږدي، او دا ځکه چې د هغې د جاذبې تیزوالی د فرار سرعت څخه هم زیات وي. توره کنده د کایناتو له حیرانونکو پدیدو څخه ده او ساینسپوهان یې د زمان فضا یا د انحنا سره هم تړلی بولي، او دغه راز دا د انشټاین د نسبیت له نظریې سره هم تړاو لري. ساینسپوهان وایي چې که غواړئ د یوې تورې کندې د عمر په اړه وپوهیږئ نو باید 10 ولیکئ او ورته سل صفرونه ورکړئ. دا کیږي د یوې تورې کندې عمر. خو له دې سره سره چې توره کنده په دې اندازه ډیر عمر هم لري، خو یوه ورځ همدا عمر هم پای ته رسیږي، او لکه څنګه چې په قرآن عظیم الشان کې د دنیا د ړنګېدو وعده راغلې ده نو دا وعده پوره کیږي. ساینسپوهانو هم تایید کړی ده چې یوه ورځ د کائنات عمر هم ختمیږي او هر څه به له منځه لاړ شي. فکر وکړئ یوه ورځ همدا ټول کائنات له منځه ولاړ شي، نه ځمکه پاتې شي، نه اسمان، نه ستوري، نه تورې کندې، نه سیارې، نه لمر او سپوږمۍ، او نه هم هغه څه چې تاسو یې په سترګو وینئ. تصور یې ډیر سخت دی که نه؟ نو په رښتیا دا هر څه یعنې هستي څنګه له منځه ځي؟ دا آیت شریف مو چې واورید دا قرآني دلایل دي چې موږ او تاسو یې له زړه منو او په وروستۍ برخه کې به یې ژباړه هم ولرو، خو دا چې ساینسپوهان په اړه څه وایي غواړو پر همدې مکس وکړو. ساینسپوهان وایي 300 میلیارد کلونه پخوا دا هستی چې موږ یې په اړه خبره کوو د یو پراخې چاودنې په پایله کې رامنځته شوې ده. دوی وایي دا کائنات چې له هماغې لومړۍ ورځې رامنځته شوي دي په پراخېدو یې پیل کړی دی، هره ورځ د پراخېدو په حال کې دي او په ډیر حیرانونکي شکل پراخېږي. دوی لا تر اوسه د کائناتو د پراخېدو د سرعت په اړه یوې څرګندې نتیجې ته نه دي رسېدلي، خو وایي چې د کائنات د پراخېدو سرعت د نور تر سرعت هم تیز دی. نو هر هغه څه چې غټیږي یا په بله اصطلاح رشد کوي خامخا یوې انرژي ته خو اړتیا لري. ساینسپوهان لا تر اوسه په دې نه پوهیږي چې هغه انرژي ته چې پراخي رامنځته کوي څه نوم ورکړي، خو وایي دا هر څه د یوې ناڅرګندې، نامرئي او پټې انرژي په واسطه رامنځته کیږي چې همدا انرژي ساینسپوهان د تورې انرژي یا ډارک انرژي په نوم یادوي. دا چې ولې دې ته توره یا ډارک انرژي وایي نو لامل یې همدا دی چې ناڅرګنده او نامعلومه ده. دوی تر اوسه پورې په دې هم نه پوهیږي چې دا انرژي له کومه راځي. دوی چې هر څومره ډیره څېړنه کوي هغومره کم پوهیږي، ځکه چې دې چارې ته نه ریاضیکي فورمولونه کار ورکوي او نه هم په نورو علومو کې په دې اړه حتی یوه باوري نظریه موجوده ده. لومړنی کس چې د تورې انرژي یا ډارک انرژي نظریه یې وړاندې کړه هغه همدا ښاغلی و، البرت آینشټاین. هغه وویل هغه څه چې کائناتو ته پراخي ورکوي ډارک انرژي نومیږي. البته په وروستیو کې پر خپله دې خبره هم ډیر ډاډه نه و او ویل به یې چې په 99% ښایي دا نظریه سمه نه وي، خو 1% امکان شته چې همدا د ډارک انرژي نظریه سمه اوسي. که څه هم د آینشټاین تر دې نظریې وروسته یوه پیړۍ تیریږي، خو تر اوسه پورې د دې پوښتنې ځواب لا چا نه دی پیدا کړی. اوسنی ساینسپوهان او څېړونکي هم په دې باور دي چې دا انرژي وجود لري او دوی خپلو څېړنو ته دوام ورکوي تر څو په دې اړه ډیر وپوهیږي، خو داسې ښکاري چې په دې اړه یې پوهه لا هم ډیره محدوده ده. ښه نو اوس راځو خپلې موضوع ته، او هغه دا چې مخکې مو خبره وکړه چې کائنات هم مرګ تجربه کوي، خو څنګه؟
په دې اړه تر اوسه پورې 3 نظریې موجودې دي. په نوبت به دا 3 وړه دلته تشریح کړو. لومړی بیګ ریپ یا لویه څیریدنه. که د کایناتو پراخیدنه همداسې په چټکۍ سره دوام ومومي لکه څنګه چې اوس ساینسپوهان وایي، نو یوه ورځ به دا پراخي دومره زیاته شي چې لومړی به کهکشانونه سره جلا شي، بیا به ستوري او سیارې له یو بله سره بیل شي، وروسته به اټومونه او ذرات هم له یو بله وشلېږي او په پای کې به ټول کاینات له نظمه ووځي او هر څه به ورکېږي یا څیریږي. دوی وایي چې دا پیښه به د یوې ځانګړې تیوري له مخې د یوې معینې مودې وروسته مثلا په میلیاردونو کلونو کې رامنځته شي. خو پوښتنه دلته ده چې دوی له کومه په دې پوهېدلي چې دا تیوري یې منځته راوړې ده. دوی وایي چې کله اسمانونو کې کهکشانونو ته ځیر شئ نو وګورئ چې هلته د وړو ذراتو په څیر توکي له یو بل سره جلا کیږي. دوی وایي چې کله اسمانونو کې کهکشانونو ته ځیر شئ نو وګورئ چې هلته د وړو ذراتو په څیر توکي له یو بل سره جلا کیږي او دې بیلوالي ته په کتو داسې ښکاري چې د وخت په تیریدو به یوه ورځ دا هر څه سره وشلېږي. لکه د یوې چاودنې په څیر چې کله رامنځته کیږي نو لوګي یو له بل سره جلا کیږي او ورو ورو سره لرې کیږي. دوی وایي چې کهکشان هم په همدې ترتیب سره یو له بله جلا کیږي او حرکت ته په کتو یې خپله جاذبه له لاسه ورکوي او همدا لامل کیږي چې یو له بله سره وشلېږي. په بله وینا لکه څنګه چې دا کهکشانونه له یو بل سره جلا کیږي نو ذرات یې هم په همدې ترتیب له یو بله جلا کیږي او دا په ترتیب سره ذرې ذرې او کوچني کوچني کیږي. یعنی یو کهکشان له خپل ټول عظمت سره له یو بل سره بیلیږي او هره بیله شوې برخه په خپله مخه ځي. لومړنۍ نظریه دا وایي چې همدا شلیدنه ورو ورو اټومي ذراتو ته رسیږي او همدا اټومي ذرات هم د وخت په تیریدو له یو بل سره جلا کیږي او له منځه ځي. مطلب دا چې کله اټومي ذرات له یو بل سره جلا کیږي او ټوټه ټوټه کیږي نو دې نتیجې ته رسیږو چې نور نو هیڅ هم له یو بل سره نه پاتې کیږي، ځکه چې کله اټوم وجود ونه لري نو معنا دا چې ماده نه پاتې کیږي او کله چې ماده نشته نو هیڅ هم نشته. خنو دلته مو څه نتیجه ترلاسه کړه؟ د کایناتو نابودي او دا د کایناتو یا هستی د له منځه تللو په اړه د ساینس لومړی نظر و. اوس راځو دې ته چې په دې اړه دویمه نظریه څه ده. دویمه نظریه بیګ فریز نومیږي. بیګ فریز ته په پښتو کې ستره کنګالیدنه هم ویلی شو. دا نظریه هم وایي چې کاینات به همداسې پراخیږي خو په دې توپیر چې تودوخه به ورو ورو له منځه لاړه شي، انرژي به وویشل شي او په پای کې به هر څه یخ بې حرکته او مړه شي. ساینسپوهانو کشف کړی ده چې کاینات له لوی چاود یا بیګ بنګ څخه وروسته تر اوسه پورې پراخیږي، یعنی کهکشانونه یو له بل سره لرې کیږي. خو نه یوازې دا چې پراخیږي بلکې دا پراخیدنه چټکیږي او داسې انګیرل کیږي چې یو ډول مرموزه انرژي چې توره انرژي یا ډارک انرژي نومیږي دا پراخیدنه چټکوي او د کهکشانونو ترمنځ فاصله به دومره زیاته شي چې نور به یو بل ونه ویني، ستوري به وسوځيږي، انرژي به مصرف شي او نور نوي ستوري به نه جوړیږي. همدا اوسنۍ انرژي به ورو ورو خوره وره شي او په نهایت کې به هر څه ډیر ساړه شي، ځکه تودوخه او انرژي د واټن، وخت او حرکت له کبله له منځه ځي. خو دوی دا هم وایي چې دا ستره پیښه ډیر ژر هم متوقع نه ده، ځکه د دوی په باور لا هم کاینات د ځوانۍ په دوران کې دي او ورځ تر بلې لا پراخیږي، ستوري ډیریږي او لا تر اوسه هغې مرحلې ته په میلیونونو کلونه پاتې دي چې دوی یې په اړه خبرې کوي. دوی څرګندوي چې که ستوري او د انسان د بدن سلولونه سره مقایسه کړو نو څرګندیږي چې دا هر څه له یو او بل سره ډیر ورته دي. مثلا لکه څنګه چې د انسان د بدن سلولونه د ماشومتوب له وخته په رشد او پراخېدو او قوي کېدو پیل کوي، کله چې سلولونه قوي شي نو انسان ځوان شي، خو کله چې سلولونه زړیږي نو انسان هم د زړښت پر لور ګامونه اخلي او یوه ورځ بالاخره مړ کیږي. همداسې د سلولونو پر ځای ستوري فرض کړئ. ستوري هم ورځ تر بلې له یو بل سره جلا کیږي، سړیږي، کنګل کیږي او یوه ورځ دریږي یا په ساده ژبه مړه کیږي. خو کله چې ستوري مړه کیږي نو څه کیږي؟ ساینسپوهان وایي کله چې ستوري کنګل شي نو توره کنده یې ځان ته جذبوي او په ځان کې ورکوي ترڅو د کایناتو ژوند دوام ومومي. خو لکه څنګه چې پوهیږئ همدا توره کنده هم سره له دې چې ډیر عمر لري بالاخره یې عمر پای ته رسیږي
او کله چې توره کنده له منځه ولاړه شي نو نور په کایناتو کې هیڅ هم نه پاتې کیږي او همدا دی چې ویلی شو هر څه ختمیږي او پای ته رسیږي. او په پای کې راځو درېیمې نظریې ته. دې نظریې ته د کاینات بیا زیږېدنه یا بیگ باونس وایي. بیگ باونس نظریه وایي کاینات نه د بشپړې نابودۍ خواته ځي او نه هم تل پراخیږي، بلکې دا یو دوراني یا سایکلیکل پروسه لري. لومړی پراخیږي، بیا راټولیږي، بیا یو بل بیگ بانګ ته اوړي او دا به همداسې دوام پیدا کوي. لکه څنګه چې اوس ساینسپوهان وایي کاینات له لوی چاود یا بیگ بانګ وروسته پراخ شوي او د دوی په باور دا پراخېدنه اوس هم دوام لري. د دې پراخېدنې ورو کېدنه په ځانګړو شرایطو کې رامنځته کیږي، یعنی د تورو انرژیو، جاذبې یا کوانټومي قواو له کبله ممکن دا پراخېدنه یو وخت ورو شي. کله چې دا پراخېدنه ورو شي او دومره ورو شي چې نور له حرکته ولویږي نو کاینات بیرته راټولیږي او دا چې کهکشانونه، ستوري، ماده او نور ټول کاینات یو بل ته ډیر نږدې شي نو د بیگ کرانچ یا لوی سقوط حالت پیښیږي. خو په دې نظریه کې دا پای نه دی، ځکه د دوی په باور تر دې وروسته چې دا سقوط رامنځته شي نو یو شمیر نوري فزیکي قواوي لکه کوانټومي فشار یا نوري ورته قواوي د بشپړ سقوط مخه نیسي. کله چې دا هر څه یو بل سره نږدې کیږي بیا هم توري کندې دا هر څه ځان ته جذبوي او په نهایت کې هم دا توري کندې هم دومره لویږي چې نور نو دا توانایي له لاسه ورکوي چې حتی خپل وجود کې شته موجوداتو ته هم ځای ورکړي او همدا وخت دی چې هلته یو نوې چاودنه یا یو بل بیگ بانګ پیښیږي او کاینات بیا له سره پیلېږي. البته دا درېیمه نظریه وایي، موږ نه. که څه هم موږ د آخرت یا پر وروستۍ ورځې باور او ایمان لرو خو ډیر د کایناتو د مرګ په اړه نه پوهیږو او په دې مو هم سر نه دی خلاص چې هغه ورځ به کله را رسیږي چې الله سبحانه وتعالی یې په قرآن عظیم الشان کې ژمنه کړې ده. خو د کیفیت په اړه یې داسې فرمایلی دي: کله چې لمر ونغښتل شي یا روښنایي یې ولاړه شي، کله چې ستوري تیاره شي او تیته و پرک شي، کله چې غرونه وخوځول شي او له ځایه پورته شي، کله چې د 10 میاشتو بلار بیوخي په خپل حالت پریښودل شي، کله چې د یو او بل د قصاص په موخه د ځنګلونو ځناور راغونډ او سره یو ځای کړل شي، او کله چې سمندرونه لکه د اور په شان لمبه کړل شي، او کله چې ساګانې له جسدونو سره یو ځای کړل شي. او کله چې له ژوندۍ ښخې کړل شوې ماشومې څخه پوښتنه وشي چې هغه په کومه ګناه وژل شوې ده. د قیامت په ورځ او د خدای په ژمنه خو موږ او تاسو سل په سلو کې باوري یو چې دا ژمنه به پوره کیږي، خو ستاسې په اند په پورتنیو ساینسي نظریو کې کومه یوه منطقي ده؟ په کمنټ کې راته ولیکئ. او که زموږ یوټیوب چینل ته نوي یاست نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په څنګ کې د سبسکرایب تڼۍ هم کېکاږئ تر څو دا ډول معلوماتي ویډیوګانې تر نورو ژر تاسو ته در ورسیږي.